د داودخان د ژوند وروستي 4 ساعتونه. ستاسو لومړنی انتخاب شمشاد 103.5. د افغانستان په تاریخ کې د کړکېچ شیبې لږې نه دي، خو د اویایمو کلونو د پای بحران یې د اوسمهالي تاریخ تر ټولو بوږنوونکې بیلګه بلل کیږي. په تیرو 41 کلونو کې هغه عوامل په پراخ ډول څېړل شوي چې د افغانستان لومړنی جمهوریت یې تر لنډ ژوندانه وروسته ونړاوه. د مشرانو غفلت، د کینلاسو ګوندونو بې کنټروله ازادي، د دفاع وزارت په مشرتابه کې مرګونی کمزوري او د کاري استخباراتو نشتوالی د دغه لړ څو بیلګې جوړوي. خو په دې ټول بهیر کې د ولسمشر محمد داود ځای چیرته دی؟ هغه مهال چې مرګ یې په څو قدمۍ کې و، څه احساس یې درلود؟ آیا د ځان او خپل نظام د ژغورنې ټولې لارې پرې تړل شوې وې او یا خپل ټول امکانات یې وکارول؟ هڅه کوو 40 کاله وروسته یو ځل بیا د ولسمشر محمد داودخان د ژوندانه پر اخري ګامونو تیر شو او د وروستیو شیبو په روحي حالت یې ځان وپوهوو. د دې موخې لپاره مو د هغه د کورنۍ له پاتو غړو، نږدې ملګرو، د کابینې له غړو، د جمهوري ګارد له افسرانو، د کور له کارکوونکو او دغه راز له یو شمېر کودتایي افسرانو او مشرانو سره مرکې کړي او دا انځور مو چمتو کړی دی. دا لیکنه داود جنبش کړی. هغه وایي دا لیکنه د کرونولوژیکو یادښتونو بڼه لري. د 1450 کال د سور له 9 نه د 8 تر سهاره پورې د شاوخوا 4 ساعتونو د پیښو یو لنډیز جوړوي. هغو کسانو ته چې موږ ورسره خبرې کړي دي، بې له شکه ګرانه وه چې دومره کلونه وروسته هره شیبه په دقیق ډول را په زړه کړي. خو بیا هم هڅه شوې چې خل شوی انځور له اصلي حالت سره تر ډیره نږدې کړي. وروستی صحنه. وخت د ثور 9 د سهار 9 بجې. ولسمشر د کور په دویم پوړ کې له خپلې کوټې لاندې راغی او سالون ته ننوت. د چا راتګ ته سترګې په لار دی. 3 ساعته کېږي چې له خوبه جګ شوی دی. د سهار 9 بجې او 10 دقیقې. اماني لیسې ته مخامخ د ولسمشر د کور په وره کې یو حکومتي موټر په بیړه راتاو شو او ودرېد. یو 40 کلن سړی ترې راکوز شو او وره ته ورغی. د سهار 9 بجې او 15 دقیقې. ساتونکو میلمه وپېژانده او تر لږ ځنډ وروسته یې دننه ور پرېښود. دا د کورنیو چارو وزیر عبدالقدیر دی. ولسمشر او وزیر دواړه یو میز ته کېناستل. وزیر غږیږي او ولسمشر غوږ نیولی دی. اصلي خبره د خلق دیموکراتیک ګوند د مشرانو نیول دي چې تېره اونۍ یې په کابل کې د حکومت خلاف ستره مظاهره کړې وه. غونډه اوږده نه ده. د سهار 9 بجې او 10 دقیقې. وزیر د لنډ ریپورټ تر اورولو وروسته په بیړه ووت او د خپل موټر پر لور ولاړ. د سهار 8 بجې او 15 دقیقې. ولسمشر د چایو غوښتنه وکړه. څه وچه ډوډۍ، لږ کوچ او مربا واړول شول. سباناره یې وکړ او کار ته تلو چمتوالی کوي. د سهار 9 بجې او 10 دقیقې. ستاسو لومړنی انتخاب شمشاد 103.5. ولسمشر نن ابي د ریشي اغوستي او همیشنی بکس یې په لاس کې دی. د ارګ لور ته د کور له کوچنۍ دروازې ووت او د ګارد قمندان او یاور یې هرکلی وکړ. خبر یې ونه کړې او موټر ته وخوت. هوا نن ډیره سړه ده او د ولسمشر د وروستیو ورځو پر خلاف د کار ځای ته پلی نه ولاړ. ښایي بیړه یې درلوده او غوښتل یې تر ګلخانې ماڼۍ شاوخوا 1 کیلومتر لار ژر ووهل شي. د سهار 9 بجې او 10 دقیقې. ولسمشر د ماڼۍ په لومړي پوړ کې د کابینې د غونډې تالار ته ننوت او پر خپلې څوکۍ کېناست. وزیران لا مخکې د میز تر شا ټول شوي دي، خو 2 وزیران نه دي راغلي. د فواد عامې وزیر غوث الدین فایق پکتیا ته تللی او د دفاع وزیر ډګر جنرال غلام حیدر رسولي په پوځي قطاعاتو کې د خادیو په سمبالولو بوخت دی. میلاد د خلقي او پرچمي مشرانو د نیولو په ویاړ جوړه شوې ده. د کابینې غونډه معمولا پر 3 شنبه جوړیږي، خو وړمه ورځ ټول مسایل ونه څېړل شول او د 5 شنبې ورځ ته چې نن دا وځنډول شول. اصلي موضوع د کار او کارګر قانون دی چې خبرې پرې کیږي. لومړی د کورنیو چارو وزیر عبدالقدیر ته وار ورکړل شو
چې د حکومتي ضد مظاهرو په تړاو د نیول شوو کسانو خلقي او پرچمي مشرانو د نیونې او په ښار کې د امنیتي حالت په اړه معلومات ورکړي. هغه وویل چې ډیری تورن نیول شوي او د کابل ولایت په یوه خونه کې ساتل کیږي. د سهار 10 بجې د کار او کارګر په نوي قانون بحث پیل شو. خبره پر دې ده چې کارګر په کومو شرایطو کې د اعتصاب حق لري. وزیران خپل نظرونه وایي. د سهار 10 بجې او 10 دقیقې د دود خلاف د جمهوریت ګارد قومندان جګړن صاحب جان په بیړه غونډې ته ننوت او د ولسمشر په غوږ کې یو څه وویل. جګړن بیرته ووت. غونډه ادامه لري. وروسته څرګنده شوه چې ولسمشر ته له سرخي پلنه د څو ټانګونو د راوتلو خبر ورکړل شوی و. ولسمشر لارښوونه کړې وه چې معلومات دې وشي چې ټانګونه چا راغوښتي دي، ځکه چې د پخپله دغسې امر نه دی کړی. د سهار 10 بجې او 15 دقیقې بیا هم د معمول خلاف د ګارد 2 نور افسران په بیړه د ولسمشر خواته ورغلل او یو څه یې ورته وویل. وروسته ښکاره شوه چې افسرانو ولسمشر ته خبر ورکړی و چې ټانګونه بې له دې چې لارښوونو ته ځواب وایي په بیړه د ښار لور ته پر مخ ځي. ولسمشر له ځایه پورته شو او د ماڼۍ په دویم پوړ کې خپل دفتر ته وخوت. د کابینې غونډه د ولسمشر په انتظار وځنډېده. د سهار 11 بجې او 15 دقیقې 2 ټانګونه د راډیو افغانستان مخې ته رسېدلي او عسکرو یې د خپرونو ولکه تر ګوتو کړې ده. لږ وروسته د خلق او پرچم نیول شوي مشران په زغرګاډو کې راډیو ته راغلل او دننه ودانۍ ته ننوتل. د غرمې 12 بجې وزیرانو آرک ته نږدې د چاودنې یو دروند غږ واورېده. پر غونډه چې مشري اوس د بهرنیو چارو وزارت مرستیال او د وزیرانو شورا منشي وحید عبدالله کوي، اندېښنې سویری غوړولی دی. وحید عبدالله وزیران له حالاتو خبر کړل چې له سرخي پلنه څو ټانګونه په خپل سر راوتلي او خا ته را رسېدلي دي. د غرمې 12 بجې او 15 دقیقې د راډیو رئیس آرک ته ټلیفون وکړ او د لارښوونې غوښتنه یې وکړه چې څه وکړي. ورته وویل شول چې په یکتوت کې د راډیو پر خپرونکو دستګاو برېښنا پرې کړي. د غرمې 12 بجې او 10 دقیقې ولسمشر غونډې ته راستون نه شو. د وزیرانو غونډه په خپل سر وځنډېده. د کابینې غړي په دهلیز او خونو کې ډلې ډلې شول او پر دې چې څه روان دي ورو ورو خپل منځي خبرې پیل شوې. د ماسپښین 1 بجه وزیرانو ته د ډوډۍ د راوړلو وخت دی، خو هیڅوک د ډوډۍ په فکر کې نه دي او خواړه هم نشته. حالات شیبه په شیبه کړکېچن کیږي. د څښاک لپاره هم څه نشته. د آرک په خوا کې سختې ډزې روانې دي. د ګارد افسران او سرتیري پر برید کوونکو متقابل ګزارونه کوي. د برید کوونکو څو ټانګونه وسوځول او ځینې کسان یې ژوندي ونیول شول او دننه آرک ته یوړل شول. د ماسپښین 1 بجه او 10 دقیقې د برید کوونکو یو مشر او د سرخي پله د څلورمې زغروال لیوا کنډک مشر اسلم وطنجار په بیړه خپل ټانګ له آرک نه راډیو ته په سټ کوي او خپل مشرانو ته د حالاتو د ویجاړۍ خبر ورکوي. هغه وایي ګارد زموږ څو ټانګونه وویشتل، ملګري مو ووژل شول او که الوتکې هم د داودخان په پلوۍ راوالوځي نو بیا ورته درېدل ناشوني دي. د ماسپښین 1 بجه او 10 دقیقې داودخان غوښتنه کوي چې د هغه د کورنۍ ټول غړي د زامنو، لونو، لمسیانو او د ورور محمد نعیم د کورنۍ د غړو په ګډون ګلخانې ته راوستل شي. د ماسپښین 2 بجې ولسمشر هڅه کوي چې د کابل له نورو قطاعاتو نه مرسته وغواړي. د دفتر ټلیفونونه هم په پرلپسې زنګونه وهي. ولسمشر په خپله هغوی ته ځواب وایي او لارښوونې کوي. د ماسپښین 3 بجې په پښتونستان واټ کې د مخابراتو مرکز له آرک سره غږیږي او په شاوخوا کې د سختو ډزو خبر ورکوي. خبرې لا روانې دي چې برید کوونکي د مخابراتو د مرکزي دروازه الوزوي او دننه ورځي. د آرک سره د مخابراتو مرکز رابطه پرې کیږي. د ماسپښین 3 بجې او 10 دقیقې 10 زغرګاډي په یو قطار د راډیو پر خوا ورځي. په راډیو کې ځای پر ځای شو کودتاهي افسرانو ته پته لګیږي چې دا د داودخان پلویان دي. د دې عمله چې له دومره ډیر ځواک سره مقابله ګرانه ده، کودتاهي افسران هغوی ته وایي چې موږ هم د داودخان پلویان یو، نور مخته مه راځئ، وسایط مو همدغلته ودروئ او تاسې راښکته شئ. تر دې وروسته هغوی نیسي او په دې ډول کودتا ته لومړی لوی خطر لرې کیږي. د مازدیګر 4 بجې او 10 دقیقې راډیو افغانستان د برید کوونکو افسرانو لومړی اعلامیه خپروي چې پکې د داودخان د رژیم د ړنګېدو خبر ورکړل شوی او له ټولو پوځي قطاعاتو نه غوښتنه شوې چې له ځایه ونه خوځېږي. د مازدیګر
15 بجې او 15 دقیقې. ولسمشر د ګلخانې له دویم پوړ نه لاندې راکوز شو چې خپل وزیران وګوري. وزیران پرې راټول شول. ولسمشر هغوی ته ګوري او نری مسکای پر شونډو ده. وزیران غلي دي. ولسمشر وایي هیڅ تصور یې نه کاوه چې داسې یو حالت به راځي. اوس چې څه وشول نو پړی پر خپله غاړه اخلي. د مازدیګر 15 بجې او 50 دقیقې. داودخان هماغسې له خپلو وزیرانو سره په خبرو بوخت دی. د پخلنځي یو کارکوونکی له یو لوښي سره چې په ډوډۍ کې نغښتې څو ټوټې پنیر یا ساندویچ ورسره دي د داودخان خوا ته ورځي. ولسمشر یوه ټوټه واخیسته او له وزیرانو یې وغوښتل چې دوی هم واخلي. د مازدیګر 6 بجې. مرستیال ولسمشر سید عبدالله یوه کوچنۍ راډیو په لاس کې نیولې ده. ویان د کودتاه اعلامیه خپروي. ټول ورته غوږ شول. ولسمشر دواړه هغه افسران چې د اعلامیو متنونه یې په پښتو او دری لوستل وپېژندل. یو جګړن اسلم وطنجار او بل د هوایي قواو درستیزوال ډګروال عبدالقادر و. سید عبدالله په سپکاوي سره وایي ته اوس دې وطنجار ته وګوره. د ماخوستن 8 بجې او 15 دقیقې. لاسي راډیو بیا هم چالان او د بی بی سی راډیو پر سپو ولاړه ده. لومړی خبر یې دا دی چې په افغانستان کې پوځي کودتا شوي، خو د ولسمشر محمد داود او د حکومت برخلیک لا روښانه نه دی. یو وزیر چې له نورو لږ لرې دی او د راډیو غږ سم نه اوري له ولسمشر نه پوښتي چې بی بی سی څه وویل. هغه وایي هیڅ کومه نوې خبره یې نه درلوده. د ماخوستن 9 بجې. له ارګ نه راډیو ته زنګ وهل کیږي چې د حالاتو جاج واخلي. د هغې خوا نه یو نااشنا کس وایي چې حالات سم دي او تاسې اندېښنه مه کوئ. خو ارګ ته پته لګیږي چې نور نو له پخوانیو مامورینو څخه په راډیو کې څوک نه دي پاتې. د ماخوستن 9 بجې او 10 دقیقې. د کورنیو چارو وزیر عبدالقدیر ولسمشر او وزیرانو ته د حالاتو لنډ ریپورټ ورکوي. وایي چې د قرغې فرقه هم له لاسه وتلې. په ریشخورو کې 9مه فرقه هم بحراني ده او حکومت پلوي مشران د کودتا پلویانو وژلي دي. پښتونستان ماټ د دفاع وزارت په شاوخوا د ارګ ختیځو او شمالي برخو ته برید کوونکي رسیدلي او سختې ډزې دي. د ماخوستن 9 بجې او 40 دقیقې. وحید عبدالله ولسمشر ته وړاندیز کوي چې پلازمینه په موقت ډول کندهار ته ولیږدوي او په خپله ژر د بهرنیو چارو وزارت له لارې د هغه ښار په لور حرکت وکړي. داودخان او مشر زوی عمر مخالفت کوي، په داسې حال کې چې ورور یې سردار محمد نعیم وایي چې دا کار باید لا د مخه شوی وای. پر همدې مهال یو موټر د ګلخانې اوره ته را رسیږي چې ولسمشر د کندهار پر لور بوزي. ولسمشر راوزي او چې څنګه غواړي موټر ته پورته شي د ارګ له مخامخ جومات نه پرې یو ډز کیږي، بیا بل ډز کیږي. داودخان په بیړه بیرته ګلخانې ته ننوځي او په دې ډول له ارګ نه د وتلو فکر په بشپړ ډول له سر نه باسي. د ماخوستن 10 بجې او 10 دقیقې. په ارګ کې دننه حالات په چټکۍ خرابېږي. د کودتا مشران په جمهوریت ګارد کې له خپلو پلویانو نه چې شمېر یې له 10 تر 10 رسیږي غوښتنه کوي چې پر ارګ فشار ډیر کړي. د ګلخانې له مخامخ جومات نه پر ماڼۍ پرلپسې ډزې وشوې. د دهلیز قندیل ولګېد او تپه تیاره شوه. د ګلخانې د لویې دروازې پیرهدار ولګېد او مړ شو. ډزو 15 دقیقې دوام وکړ او بیا ودرېدې. د ماخوستن 10 بجې او 15 دقیقې. په ګلخانې کې خورا ډیر کسان ټپیان شوي او چغې وهي. تیاره ده، څوک نه معلومیږي. چې رڼا ته راوسکول شول نو ولسمشر ولیدل چې مشر زوی یې عمر مړ دی. هاخوا یې بل زوی خالد په خورا سخت ټپي حالت کې په وینو کې پروت دی. لور یې زرلخته هم لګېدلی خو حالت یې ظاهرا تر خالده ښه دی. ورور یې نعیم خان هم په پښه لګېدلی او د کورنیو چارو د وزیر عبدالقدیر لاس نه وینې بهیږي. عبدالقدیر په ټپي حالت کې هم هڅه کوي له کړکۍ نه د جومات تر څنګ پټ شوی برید کوونکی پر خپلې کوچنۍ ماشینګڼې وولي. د ولسمشر بل زوی خالد هم څا ورکړه. لور یې زرلخته هم مړه شوه. له بهر نه لا ډزې روانې دي. ولسمشر پر څوکۍ ناست دی او د بچیانو مړو ته ګوري خو ژاړي نه. په سر کې څه ورګرځي هیڅوک نه پوهیږي. سترګې پر یوه ټکي خښې کړي او غلی دی. وزیران هم زړه نه کوي چې خبرې ورسره وکړي. په ګلخانه کې د کوچنیانو بغارو دهلیزونه پر سر اخیستي دي. د شپې 11 بجې. د خلق دیموکراتیک ګوند مشر نور محمد ترکی هم د راډیو په یوه خونه کې پر کاوچ غځېدلی او سوچ وهي. یو جګپوړی ملګری یې څنګ ته په چغو چغو ژاړي. ترکی ترې پوښتنه کوي چې ولې وارخطا یې؟ هغه وایي چې نه، له خوښۍ ژاړي. د دوی خبرې لا نه دي بشپړې شوې چې یو افسر په بیړه ورننوځي
او وایي چې د سرخي پله له 15 لیوانه څو ټانګونه د ښار پر خوا خوځېږي او ویره دا ده چې د داودخان پلویان به وي. ترکی او مرستیال یې ببرک کارمل په بیړه پورته شول او د څو افسرانو په بادرګه له راډیو نه ووتل چې له احتمالي برید نه ځانونه خوندي کړي. د ګوند یو بل جګپوړی غړی حفیظ الله امین له اسلم وطنجار سره په راډیو کې پاتې کیږي او نور مشران یې په خواجه رواش کې پوځي هوایي ډګر ته ځي چې بشپړه د هغوی پلویانو په ولکه کې دی. د شپې 11 بجې او 15 دقیقې له باګرام نه بم غورځونکې الوتکې پاسېدې چې ښار ته را روان ټانګونه له هوا نه بمباري کړي، خو په مخابره کې سره پوهیږي چې دغه ټانګونه هم د کودتا ملګري دي او ځکه یې له ویشتلو نه ډډه کیږي. د شپې 12 بجې د مرکز ټولې برخې د کودتا پلویانو ترلاسه کړي او په ولایتونو کې هم د ننګرهار د فرقې د خوځېدو هڅه شنډه شوې ده. د خلق دیموکراتیک ګوند مشران اوس ډاډه شوي چې پر حکومتي ځواکونو یې بری موندلی دی. یوازې جمهوري ګارد مقاومت کوي، خو د ګارد له 1400 افسرانو او سرتیرو نه هم ډیر لګېدلي او له پاتو سره یې مهمات په خلاصېدو دي. د ثور 8:01 دقیقې د ګارد قمندان جګړن صاحب جان پوځي کالي وایستل او په ملکي دریشۍ کې ګلخانې ته ورغی. ولسمشر ته یې خبر ورکړ اوس چې په ګارد کې دننه خیانت پیل شوی نور یې نو څه له لاسه پوره نه دي. ولسمشر ورته وویل چې تومانچه دې ورکړي او په خپله دې د ځان ژغورلو په هڅه کې شي. صاحب جان وزیرانو ته لاس ورکړ او لاړ. د ګلخانې په لویو وره کې نور څوک پیره نه کوي او ساعتونو هم هر څوک په خپله مخه تللي دي. د ثور 8:02 وزیران یا د ګلخانې په دهلیزونو کې ګرځي او یا یې د خونې په کوم ګوټ کې څنګ وهلی دی. ولسمشر له خپلو پاتو بچیانو سره د لاندینۍ پورټ په خونه کې ناست دی او وزیران نه ورځي. د جمهوري ګارد پاتې قطعاتو په خپل نوښت د راډیو افغانستان ودانۍ چې د ارګ له شمال ختیځو څنډو شاوخوا 1 کیلومتر واټن لري په درنو ماشینګوړو وویشته او ښیښې ورماتې کړې. حفیظ الله امین په هوایي ډګر کې ډګروال عبدالقادر ته وویل چې له باګرام نه الوتکو ته د ارګ د ویشتلو امر وکړي. ارګ تر هوایي برید لاندې راغی. د دلکشان ماڼۍ برج ولګېد او نیم ویجاړ شو. په دغه بمباریو سره د ولسمشر د پلویانو دا هیله هم ورژېده چې ښایي له باګرام، کندهار یا شینډن نه د مرستې لپاره الوتکې راپورته شي. ټولو ته جوته شوې وه چې ځمکني او هوایي ځواکونه بشپړ کودتا کوونکو ته اوښتي دي. تر هوایي بمباریو وروسته په ارګ کې بشپړه چوپتیا خپره شوه. د ثور 8 د سهار 4 بجې د خلق دیموکراتیک ګوند پټ شوي مشران بیرته د راډیو افغانستان ودانۍ ته راغلل. د هغوی له راستنېدو سره سم د ګارد پاتې سرتیري بیا پر راډیو د مشینګڼو برید وکړ او هلته ناست کسان یې وترهول. د دې بمباریو په ځواب کې بیا الوتکې راغلې او ارګ یې وویشته. دا ځل د ګلخانې ماڼۍ یو ګوټ ولګېد او اور یې واخیست. اوس نو یوازې د سوځېدو غږ و او ډزې بشپړې درېدلې وې. پر ارګ یوه مرګونې چوپتیا خپره شوې وه. ولسمشر پاتې عسکرو ته وویل چې د خپله پرېکړه کړې، تاسې ورشئ او سپینې جنډې پورته کړئ. د ثور 8 د سهار 6 بجې د ګارد پاتې افسران او سرتیري برید کوونکو ته تسلیم شول. دوی یې په داسې حال کې چې لاسونه یې پورته نیولي وو د پښتونستان سره لارې ته ورسول. ولسمشر په راډیو کې کودتایي افسرانو ته خبر واستوه چې اسلم وطنجار او عبدالقادر د خبرو لپاره ورولېږي. نور محمد طریق دا وړاندیز رد کړ او د بالاحصار له 444 کوماندو قطعې نه یې وغوښتل چې ارګ ته ورشي او داودخان ونیسي. د ثور 8 د سهار 6 بجې او 15 دقیقې د کوماندو قطعې یو بلوک افسران ګلخانې ته راورسېدل. یو تن یې په وره کې پرلپسې یو جاغور تش کړ. بیا دننه ورغلل. وزیران په دهلیزونو کې وو. یو افسر امر وکړ څوک چې وسله نه لري دې خوا دې راشي. بې وسلې وزیران د دوی خواته ورغلل او یو له ګلخانې نه وایستل شول او څنګ ته د تلیفون په خونه کې بندیان شول. د مالیې وزیر، د ولسمشر مرستیال او د کورنیو چارو وزیر عبدالقدیر چې دواړو وسلې درلودې له ولسمشر محمد داودخان سره پاتې شول. د ثور 8 د سهار 6 بجې او 10 دقیقې د کوماندو بلوک په ولسمشر پسې ورغی. د تسلیمۍ غوښتنه ترې کیږي. انتظار اوږد شو. او د ګلخانې د دهلیزونو چوپتیا
درندو پرلپسې ډزو چې له یوې خونې واورېدل شوې ماته کړه. د ثور اتمه د سهار 7:20 راډیو افغانستان بیړنی خبر لري. د نظامي انقلابي شورا اعلامیه اسلام و سنجاب د وزیردارو د قواو جګړن اړوي. زموږ جنګ لپاره په تاریخ کې د سلطنت ظلم استبداد وروستنۍ بقایا او د نادرخان د کورنۍ قدرت پای ته ورسېد او ټول دولتي قدرت ولس ته لاسته ورغی. دولتي قدرت د عسکري انفرادي شورا په پوره واک او اختیار کې ده. ګرانو وطنوالو، ستاسو ولسي دولت چې د انفرادي شورا په لاس کې دی خبر راکوي چې هر ضد انفرادي سړی چې وغواړي چې د انفرادي شورا له هدایت او مقرراتو څخه سر وغړوي، ژر تر ژره یې د نظامي انفرادي مراکزو ته وسپارئ. سردار محمد داودخان د لیوني مقاومت په نتیجه کې او په دې ډول د 24 کړکېچونو ساعتونو په پای کې د افغانستان د تاریخ یو باب واوښت. پر نوې پاڼه د وینو سور داغ پورې شوی و.